پوهیږئ کله چې زه د دې اسلامي سیاسي ګوند غړی وم او دا سیاسي ګوند PFF موږ زیات نه بلکې لږ اسلام غوښتلو، نو ما غوښتل چې بیخي قرآن نه وي، جوماتونه بند شي او پر قرآن بندیز ولګول شي. په اصل کې هغوی زه داسې ذهني مینځلی وم چې یو اسلام ضد شخص شم. د هغوی اصلي ټکی د اسلام پر وړاندې مبارزه وه چې بې شکه ما هغه وخت د هغې ملاتړ کوم. شاید ما له دین څخه کرکه کوله. ما په رښتینې توګه داسې فکر کوه چې د اسلام دین د ټولنې لپاره یو ګواښ دی، زموږ د ازادۍ لپاره ګواښ دی. آیا زه له اسلام سره ستونزه لرم؟ هو، زه له اسلام سره ستونزه لرم. یعنی هغه وخت مې لرله. البته اوس زه پر دې ډیر خفه یم، مګر زه په ځینو داسې پروژو کې شامل وم. هو، بې له شکه. السلام علیکم ورور ارنولډ، زموږ د بلنې منلو لپاره مننه. غواړم له دې پیل کړم چې ارنولډ وان ډورن څوک دی. وعلیکم السلام، د بلنې لپاره مننه. دلته پښتون ویاړم. ښه، زما نوم ارنولډ وان ډون دی. زه 56 کلن یم. زه الحمدلله له 2014 کال راهیسې مسلمان یم. زه په هالند کې په د هاګ ښار کې پیدا شوی او لوی شوی یم. زما شالید عیسوي دی، د یو عیسوي په توګه لوی شوی یم. په سیاست کې فعال شوم. د هالند د اسلام ضد سیاسي ګوند غړی شوم چې PFF نومیږي. خو په 2014 کې مې اسلام قبول کړ. الحمدلله اوس نږدې 10 کاله کېږي. زه دلته په استانبول کې د حلیس میډیا په بلنه راغلی یم. هغوی یو پروژه پر مخ وړي. هغوی د څه باندې 40 هیوادونو څخه د 100 نویو مسلمانانو سره مرکې کوي او زه یو له هغو یم. نو دا زما لپاره لوی ویاړ دی چې دلته یم او په دې عالي ښار کې دا مرکه کوم. ستاسو ژوند د عقیدې په اړه څنګه و؟ په څه مو باور درلود؟ زه د یو عیسوي په توګه لوی شوی یم. کاتولیک ښوونځی، کاتولیک ورزشي کلبونه او هر څه ته تللی یم. پلار مې یو عملي عیسوي و. زه به د یکشنبې په ورځ او کله ناکله د اونۍ په جریان کې کلیسا ته تللم، مګر ما هیڅ کله 100 په 100 کې سکون نه احساسوه. دا یوازې یو عادت و. ما باید دا کار کړی وای، خو یو څه کم و. شاید اوس په زړه کې او له هغه علم سره چې لرم یې، حتی د ماشومتوب راهیسې مې احساسوله چې یو څه نشته. په ځینو شیانو بیخي نه پوهېدم، لکه څنګه 3 خدایان کیدای شي، څنګه عیسی علیه السلام پیغمبر، څنګه د خدای زوی کیدای شي. دې خبرو معنا نه ورکوله. پوهېږې، او ځینې نور شیان هم وو چې ماته ډېر عجیبه وو، لکه د مسیح وینه او د مسیح بدن. پوهېږئ، دا ټول تشریفاتي شیان چې په کلیسا کې ترسره کیږي زما لپاره د هیڅ معنا نه لرله. ما نشو کولی په دقیق ډول تشریح کړم چې ولې، ځکه هغه وخت ډېر کمکی وم، نو خو ما احساسوله چې یو څه کم دي. تاسو لومړی ځل د اسلام په اړه څنګه واورېدل؟ د دې دین په اړه ستاسو تصور څه و؟ ما د اسلام په اړه د نورو غربي خلکو په څیر د رسنیو او سیاستوالو لارې واورېدل. اسلام پوهېږئ د یو ګواښ په توګه د 11 سپټمبر د عامل د ښځو د ضبط او د ټولو تروریستي فعالیتونو په توګه معرفي شوی. او په هالند او غربي اروپا کې ستونزه دا ده چې خلک په خپله د اسلام په اړه مطالعه نه کوي. هغوی یوازې پر رسنیو او سیاستوالو باور کوي. ما هم همداسې کول. نو څه چې زه د اسلام په اړه پوهېدم یوازې منفي او خطرناک و. شاید ما له دې دین څخه کرکه کوله. ما په رښتینې توګه فکر کوم چې اسلام د ټولنې لپاره یو ګواښ او زموږ د ازادۍ لپاره خطر دی. کله چې زه د دې اسلام سیاسي ګوند غړی وم او دا سیاسي ګوند PFF د دوی اصلي هدف له اسلام سره مبارزه وه. هو، دا هغه څه و چې ما یې ملاتړ کوو او ما فکر کوو چې دا اړین دي او باور مې پرې درلود. آیا داسې کومې پروژې وې چې تاسو د اسلام پر ضد پکې شامل وئ؟ هو، ښه، هغه مشهور فلم یعنی فتنه و. پوهېږئ، زه د هغې پروډیوسر نه وم. ډېر خلک داسې فکر کوي، ځکه هغه فلم زما تر سیاسي فعالیت مخکې جوړ شوی و. مګر له ځینو نورو خلکو سره په خواله رسنیو یعنې سوشل میډیا کې د هغه فلم د خپرولو او ترویجولو مسؤل وم او داسې نور شیان. نو زه د دې سازمان برخه وم او د فلم په تبلیغ کې مې ونډه درلوده. البته اوس زه پرې ډېر خفه یم، خو زه په داسې ځینو پروژو کې شامل وم. هو، بې له شک. په کوم دلیل مو د اسلام پر لور جذب احساس کړ؟ ما سمدستي د اسلام پر لور جذب احساس نه کړ. دا داسې نه ده چې ته سهار له خوبه ویښ شې او مسلمان شې، هیڅ کله نه. مګر ما د اسلام په اړه ځینې شکونه لرل. دې خبرو ماته معنا نه راکوله. تاسو رسنۍ وینئ، سیاستوال وینئ او هغوی ټول چې وایي اسلام بد دی او دا د ټولنې لپاره ګواښ دی، د ازادۍ لپاره ګواښ دی او دا ټول شر او بد دی. مګر دې معنا نه لرله، ځکه پوهېږئ په نړۍ کې 1.5 میلیارده خلک دي. آیا دا ټول بد، غوسناک او خطرناک خلک دي؟ په هالند کې له 1 میلیون څخه ډېر خلک مسلمانان دي. آیا دا ټول بد، غوسناک او خطرناک دي؟ او ډېر زیات خلک مسلمانان دي. ډېر ښه، مهربانه او دوستانه خلک مې په شخصي ډول پیژندل. هغوی ویل چې ته باید د اسلام په اړه زده کړې وکړې، ځکه ستا فکر د اسلام په اړه غلط دی. هو، ما وویل سمه ده، خو ما د قرآن په لوستلو سره د
د اسلام زده کړه پیل کړه. جومات ته لاړم، له امامانو سره مې خبرې وکړې، له نورو مسلمانانو سره وغږېدم او په خپله مې څېړنه وکړه. کتابتون ته لاړم او هر څومره چې تاسو د اسلام په اړه زده کړې کوئ هومره هر چاته او په ځانګړي ډول ما ته حقیقت روښانه کېده. مګر یوازې په دې موده کې هر څومره چې تاسو د اسلام په اړه زده کړې کوئ دا زما له ذهنه زړه ته ښکته کېده. ما داسې احساس کوه چې واه دا خوره عالی او ښکلی دی، دا زما پوښتنو ته ځوابونه وایي، دا ټول نور خلک غلط دي، دا یو ستر دین دی. ما احساسوله چې دا دین زما پوښتنو ته ځواب وایي. او که تاسو اسلام مطالعه کړئ نو دا ټول شکونه چې لرئ له منځه ځي. پوهیږئ ټولې تشې ډکېږي، ستاسو د ټولو پوښتنو ځوابونه ورکول کېږي. لومړی کوم شی و چې ستاسو زړه یې د اسلام پر لور نرم کړ؟ دا هغه پوښتنه چې ډېر خلک یې رانه کوي او دا داسې نه وه چې په قرآن کې د یو ځانګړې برخه یا کوم ځانګړی آیات وي. نه، دا په خپله اسلام و، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند و. پوهیږئ دلته په هالینډ کې یو کتاب شته، هغه د محمد صلی الله علیه وسلم په نوم دی او د هغه د ژوند په اړه دی. هغه زما لپاره ډېر هڅونکی و. پوهیږئ زما لپاره دا یو څېړنه وه، د اسلام په اړه مطالعه وه او دا یو ډول ورو بهیر و. له دې حالته چې ډېر بدبین وم، لکه سمه ده زه به د اسلام په اړه مطالعه وکړم، هغوی ټول درواغجن دي او دا رښتیا نه دي، هغوی زما ذهن مینځي. پوهیږئ په جومات کې خبرې ډېرې ښې وي خو زما په نظر هغوی صادق نه وو. مګر هر څومره مو چې مزده کول هغومره تاسو په اخلاص ذهن او خلاص زړه سره د اسلام په اړه څېړنه کوئ، یعنی چې دا ډېره مهمه ده. نو بیا تاسو له حقیقت څخه انکار نشئ کولی. نو بالاخره له یو اوږد سفر وروسته له غیر مسلمه څخه تر مسلمان کېدو د اسلام منلو لپاره مې نږدې یو کال وخت واخیست، خو بالاخره ماته روښانه شوه چې اسلام یو ستر دین دی او په 2014 کال کې مې کلمه وویله. الحمدلله. تاسو د هغو خلکو په اړه څه احساس کوئ چې د اسلام پر ضد یې دا ټولې درواغجنې پروپاګندې کولې؟ ما احساس کوه ما تل دا فکر کوه چې په هالینډ او غربي اروپا کې رسنۍ صادقې او بېطرفه دي او همدارنګه سیاستوال هغوی رښتینې او هوښیار خلک دي، هغوی زموږ د ساتنې او لارښوونې لپاره دي. مګر ما د هغوی لخوا د خیانت احساس وکړ، ځکه که تاسو د اسلام په اړه زده کړه وکړئ نو پوهیږئ چې هر څه چې هغوی موږ ته ویلي غلط او منفي دي. نو زه ډېر ناهیلی شوم ځکه هغوی زه د اسلام ضد شخص په توګه ذهني مینځلی وم. تاسو څنګه کلمه ووایم؟ آیا موږ هغو شیبو ته بیولی شئ؟ کله چې مې اسلام قبول کړ زه 45 کلن وم. ما په یو جومات کې کلمه وویله. زه تر هغې مخکې څو ځله هلته تللی وم. د اسلام په اړه مې پوښتنې لرلې. هغوی وویل تاسو جومات ته تللی شئ او خپلې ټولې پوښتنې کولی شئ. ما وویل نه زه جومات ته نه ځم ځکه هغوی شاید له ما کرکه وکړي او هلته به زما هرکلی ونه شي. خو زما هرکلی وشو. هغوی زه دعوت کړم چې دننه راشه. هغوی ډېر دوستانه وو. هغوی چای او هر څه راوړل. ما هلته ساعتونه له خلکو سره په خبرو تیر کړل او دا یو له هغه شیانو و چې زما لپاره حیرانونکي وو، ځکه داسې ګڼل کېده چې دا خلک باید له ما کرکه وکړي. هغوی څنګه دومره دوستانه وو؟ هغوی څنګه دومره اخلاص ذهنه وو؟ هغوی څنګه زما ټولو پوښتنو ته ځواب ویلی شو؟ دا یو له هغه شیانو څخه و چې زه یې د اسلام منلو ته نږدې کړم. ما باید دا کار پټ کړی وای، ځکه که خلک پوه شوي وای ما خپله دنده له لاسه ورکوله، ما خپل موقف له لاسه ورکوه. په هغه وخت کې زه لږ په شک کې وم. ما په جومات کې کلمه وویله خو د خلکو په وړاندې نه، په یو کوچني دفتر کې زه وم او حتی امام هم نه، بلکې د جومات یو رضاکار و چې په دې ټول بهیر کې زما د لارښود په توګه مرسته کوله. موږ کلمه وویله او بل هیڅوک هلته نه و. نو له هغه وخته چې ما د اسلام زده کړه پیل کړه تر کلمې ویلو پورې نږدې یو کال وخت یې ونیو. دا یو له فراز او نشیب څخه ډک وخت و. کله به ډېر هڅول شوی وم، کله به مې هیڅ نه کول، خو په دې موده کې روښانه شوه چې اسلام ښکلی دی او بالاخره الحمدلله په 2014 کې مې کلمه وویله. کله چې مو کلمه وویله څه احساس مو درلود؟ آیا تاسو د آرامۍ او سکون احساس وکړ؟ هو یقینا شیطان تل وي. حتی په وروستیو دقیقو کې دلته په غوږ کې راته وویل نه دا کار مه کوه، ستا ذهن مینځل شوی، ودرېږه. حتی د اسلام منلو تر 15 دقیقې مخکې پورې. مګر کله چې مې کلمه وویله داسې احساس مې وکړ چې ګواکې له اوږو مې ډېر وزن لرې شو. ما واقعا د خوشحالۍ احساس وکړ، داسې احساس چې بیانول یې ګران دي. هغه کسان چې دا کار یې کړی وي شاید پوه شوي وي چې دا داسې و لکه بیا چې پیدا شوی یم. ستاسو شاوخوا خلکو
تاسو د مسلمانېدو په اړه څه غبرګون وښود؟ ښه، هغوی حیران شول. رښتیا ووایم ما یوه غلطي وکړه، ځکه د مسلمانېدو دا ډول سفر ما په یوازې ځان وکړ. هیڅوک پرې خبر نه و. یوازې زما مور خبره وه او هغې زما ملاتړ کوو. هغې تر اوسه زما ملاتړ کړی. زما ملګري، زما همکاران، هیڅوک زما له سفره خبر نه و. نو په یو وخت کې لږ وېرېدم. ښه، اوس خو هیڅوک نه پوهېږي زه د اسلام منلو لورې ته روان یم. د هغوی لپاره دا یو ټکان و. نو زه ډېر په زړه نه زړه وم. ما څو اونۍ صبر وکړ چې اعلان یې وکړم، خو د کورنۍ نورو غړو، حتی زما خپلو ورونو او خویندو اوس یو واټن پیدا کړی. داسې نه ده چې هغوی زه رد کړم، خو د پخوا په څېر هم نه دي. اسلام داسې موضوع ده چې موږ پرې خبرې نه کوو. دا ډېره حساسه ده. زه واټن احساسوم. ما ډېر ملګري له لاسه ورکړل، البته دنده مې هم له لاسه ورکړه. تر اسلام وروسته له کومې لویې ننګونې سره مخ شوې او کومه قرباني مو ورکړه؟ کله چې زه مسلمان شوم، زه سیاستوال وم، خو نور مې د PFF ګوند لپاره کار نه کوو، ځکه په دې ټوله موده کې لا دمخه روښانه شوي وه چې دا زما ځای نه دی. مګر د دوی لپاره هم دا یو ټکان و. که تاسو په دې سیاسي سازمان یا ګوند کې مسلمان شئ، نو بیا ستاسو شتون له منځه ځي. کله چې زما مسلمانېدل عام شول، ما خپله دنده، ډېر ملګري، د کورنۍ ځینې غړي او ډېر همکاران له لاسه ورکړل. نو زه مجبور شوم چې کډه وکړم. کور مې خرڅ کړ او یو کوچني کور ته لاړم. موټر مې هم خرڅ کړ. نو ژوند مې لږ کم مجلل شو. نو زما لپاره دا قرباني نه وه. تر هغه مخکې ما ډېرې پیسې، ډېر چکرونه، قیمتي ساعتونه، ښکلي موټر او هر څه لرل. هر څه ښه او خوندور و، خو پوهېږئ دا یوازې شیان ول. ما په خپل زړه کې د خالیوالي احساس کوو. مګر د اسلام له منلو وروسته که څه هم پیسې مې لږې وې، خو تر بل هر وخت ډېر خوشحاله وم. نو دا ثابتوي چې دا شیان، مادیات، پیسې او قیمتي موټرونه ستاسو د زړه تشه نه ډکوي. د ملګرو او کورنۍ قرباني بې له شکه دا یو قرباني ده، خو له دې ټولو سره ما تر بل هر وخت ډېر د خوشحالۍ احساس وکړ. ستاسو له مسلمانېدو وروسته آیا بل څوک ستاسو څخه اغېزمن شو او اسلام یې قبول کړ؟ زه یو په زویتوب نیول شوی زوی لرم، اسکندر. هغه زما څخه لږ وروسته په دوبي کې د یوې غونډې پر مهال اسلام قبول کړ. هغه لا دمخه له اسلام سره مینه لرله. هغه له ما سره جومات، ځینې درسونه او هر ځای ته تللی و، او بیا په پای کې هلته په هغه اونۍ کې له ځینو مهمو خلکو سره خبرې وکړې او بالاخره اسلام قبول کړ، الحمدلله. او ما د نورو خلکو کیسې هم اورېدلې دي. زه نشم ویلی چې هغوی زما په خاطر اسلام قبول کړی، ځکه هدایت د الله تعالی په لاس کې دی. مګر شاید ما هغوی هڅولي وي چې د اسلام په اړه زده کړې وکړي، معلومات ترلاسه کړي، جومات ته لاړ شي، یا د اسلام په اړه فکر وکړي، څېړنه وکړي. دا هغه څه دي چې ما له ډېرو خلکو اورېدلي دي. هیله لرم داسې وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه کوم شی تاسو ډېر اغېزمن کړی؟ هغه یو سخت ژوند درلود. هغه له خپلې کورنۍ سره له ډېرو ستونزو سره مخ و. خلکو ورباندې ډبرې وویشتې او هر څه ورسره وشول، خو بیا هم هغه غوسه نه شو. هغه هماغسې یو شخص پاتې شو، صابر، بخښونکی، دوستانه، خندنی، باادبه او بااخلاق. هغه د دې ټولو ستونزو او مخالفتونو سره یو ډول پاتې شو، او زما لپاره دا ډېر الهام بخښونکی دی. او همدا هغه څه دي چې زه یې د ترلاسه کولو هڅه کوم، چې لږ تر لږه د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په څیر د ژوند کولو هڅه وکړم. اوس مهال په کومو پروژو بوخت یاست؟ موږ په مراکش کې ځینې وړې پروژې لرو چې له غریبو خلکو او کورنیو سره مرسته کوو. دا یوازې د اسلام په اړه نه دي، خو موږ هڅه کوو د هغوی سره مرسته وکړو چې ښوونځي ته لاړ شي، درسي کتابونه او نور توکي ولري. موږ له ډېرو سوداګرو پیسې ترلاسه کوو او په ګډه هغه خلکو ته چې په کوڅو کې ژوند کوي واړه کورونه جوړوو. دا واړه کارونه دي. موږ د ماشومانو لپاره غونډې جوړوو. البته د اسلام په اړه هم خبرې کوو. هلته داسې خلک شته چې تر ما د اسلام په اړه ډېر پوهیږي، ځکه زه متخصص یا عالم نه یم. هغوی ورته د اسلام په اړه وایي چې څه باید وکړي او څنګه یو ښه مسلمان شي. نو دا داسې ده چې موږ هڅه کوو خیریه کارونه له دعوت سره یو ځای کړو. که تاسو ته د نړۍ له ټولو غیر مسلمانانو سره د خبرو چانس درکړل شي او یوازې 1 دقیقه وخت لرئ، هغوی ته به څه ووایئ؟ زما پیغام به دا وي: رسنیو ته غوږ مه نیسئ. هغو سیاستوالو ته غوږ مه نیسئ چې د اسلام په اړه منفي خبرې کوي. خپله څېړنه وکړئ. تاسو تل د خپلې پوهې مسؤل یاست. که په یو څه نه پوهیږئ، څېړنه پرې وکړئ، او دا ډېره اسانه ده. په خواله رسنیو کې ډېر معلومات شته. تاسو د اسلام په اړه ډېر څه لوستلی شئ. جومات ته لاړ شئ، له امام سره خبرې وکړئ، مسلمانانو ته ورشئ او د دین په اړه وغږیږئ. او یوازې په پټو سترګو هغه څه مه منئ چې رسنۍ او سیاستوال یې درته وایي. خپله څېړنه وکړئ او بیا به تاسو ته انشاءالله معلومه شي چې اسلام حلاله لاره ده او اسلام حق دی. ورور ارنولډ د دې ښکلې مرکې لپاره مننه. هیله ده په راتلونکو پروژو کې مو بیا ووینو. انشاءالله زه به بیا راشم. یو ځل بیا د بلنې مننې.